السلام علیکم السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری وقاص زمان او څرنګه چې تاسو ته معلومه ده رمضان له خیره سره شروع دی، نو په دغه وجه باندې زه چینل ته زیاتره نه راځم او ټایم هم نه میلاویږي، نو نن مې چې راشه بس چینل ته ورشم. نو ماشاءالله روجې خو ډېرې ښکلې روانې دي، رمضان ډېر مزېدار روان دی او الله دې وکړي چې نور هم مخکې هغه مزېدار او الله تعالی دې موږ تاسو له پکې د نیک عمل توفیق راکړي. څرنګه چې د رمضان فضیلت دی دارنګې په هغې کې د عبادت هم ډېر فضیلت دی، نو الله تعالی دې موږ تاسو له د نیک عمل کولو توفیق راکړي. یار موږ څومره ملګري چې ګوري که تاسو خیال کړي چې روژه نه نو څنګه ژوند او چې بیا رمضان شروع شي نو بیا څنګه مزېدار. ما خپله یار رمضان ډېر زیات وخت صحیح ده که نه، نو ډېر ورځې شوې چینل ته نه وم راغلی، نو ما ویل راشه ملګرو سره به ګپ شپ ولګو او ویډیو به نوې اپلوډ کړو. نو په دغه وجه باندې رالم چینل ته او ګپ شپ به ولګو. نو له خیره سره نن اوومه روژه انتهایي امن او پرسکون سره روان یم او یار څه به داسې ووایو، ډېرې توله روانې دي، ډېره مزېدار روژې روانې دي او یار بس ژوند دی تېرېږي. نو دا خبرې او نور انشاءالله راځو به چینل ته او ګپ شپ به لګي. خو یو څو ورځې زه لږ وزګار هم نه وم او څه مصروفیاتو په دې وجه باندې چینل ته هم نه راتلم. نو نن رالو ما ویل چې ګپ شپ ولګي او ملګرو سره او د رمضان حلاوال واخلو چې څرنګې ملګري بس دا خبرې دي او دا یو نظم درسره شریکوم، دا واورئ او نور رمضان نه مزې واخلئ، نیک عبادت کوئ، جنګ جګړې دا نه دي کول پکار په رمضان کې. زمونږ زیاتره خلکو کې دا مصیبت دی چې دي په رمضان کې یار جنګ جګړې ډېر زیات کېږي، په نه څه خبره جنګ جګړې کېږي سټارټ شي. نو یار دا نه دي پکار، او البته که څوک جنګ جګړه کول هم غواړي نو تاسو ورته وایئ چې یار زموږ روژه ده او دا خوند نه کېږي چې کنځل وینایم وکړو یا چا مور ته وکړو او نور یاره خلک پخپله پوهېږي چې رمضان دی څه کول پکار دي که نه. نو دا خبرې وې چې تاسو سره مې شریکې کړې او د هغې نه بعد کې دا یو نظم دی رمضان بعد کې انشاءالله دا واورئ صحیح ده. ډېره مهرباني او انشاءالله راځو به چینل ته ټایم په ټایم به راځو او ګپ شپ به لګي صحیح ده که نه.